سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. نن تاسو ته د افغانستان پر تولید شوي بسونو باندې خبرې کوم. تېره شپه د اوسني حاکم ویاند خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي وو چې افغانستان په لومړي ځل باندې بسونه تولید کړه او دا تولید به څو ورځې بعد افتتاح کېږي او موږ به مراسم ورته نیسو، موږ به دا کوو هغه کوو، خو دا ټولې خبرې کړې وه. نن پر دغه موضوع باندې خبرې کوم چې دا بسونه د کوم ځای تولید دی او دا بسونه په افغانستان کې تولیدیږي، دا د افغانستان په خیر دی، د افغانستان په شر دی او اصلي مالکان یې څنګه دي او د دوی اصلي پلان په افغانستان کې څه دی. زه پر دغه موضوع باندې په ټولو ثبوتو په اسناد باندې خبرې کوم او د ځانه څخه هیڅ شی اضافه تاسو ته نه وایم. تر اضافي خبرې تېرېږو، زه پر موضوع باندې خبرې کوم. مخکې تر دې چې ولاړ شو پر موضوع باندې خبرې وکړو، تاسو دپاره یو شی لازمه ده، هغه دا دی چې تاسو دغه لوګو په ذهن کې وساتئ، ځکه چې دا بسونه چې تولید شوي دي همدغه لوګو ورباندې وهل شوي ده او دا هم ویل شوي دي چې دا په افغانستان کې جوړ شوي دي. او بل دغه کوم بلډینګ چې په کښې کې دا جوړ شوی دی، پر دې باندې بیا وروسته زه راځم خبرې کوم. اوس تاسو دا لوګو په ذهن کې ولرئ. په اصل کې د دغه کمپنۍ نوم یوتانګ دی. دا یو چینایي کمپنۍ ده چې په 1963 کال کې فعالیت شروع کړی و. هغه وخت کې شنګزو په نامه باندې و او بیا وروسته یې خپل نوم واړول چې یوتانګ په نامه باندې. کوم ښار به یې په چین کې لکه د ټیوټا په رقم چې جاپان کې یو ښار دی، همدا ډول یو ښار به وي او د دې نوم یې هغه ته اړولی دی. یوتانګ چې دی اوس مهال په 123 هېوادونو کې بسونه تولیدوي او دا بسونه اوس هغه د افغانستان څخه هم راغله. اوس ځو پر دې باندې خبرې کوو چې دا 123 هېوادونو کې دا تولید څرنګه کېږي او دا خو ډېر ګران کار دی چې په هر هېواد کې یو کارخانه ولري. ځو اوس پر دغه موضوع باندې خبرې کوو چې په کوم هېوادو کې دا خپل نمایندګیانې لري. لومړی ځو پر ازبکستان باندې به خبرې وکړو چې دا په ازبکستان کې د یوتانګ کمپنۍ تولیدات دي چې دی برقي تولیدات دي. همدغه لوګو او دا په ازبکستان کې تولیدیږي. دلته راځو همدغه کمپنۍ په پاکستان کې هم خپل نمایندګي خلاص کړې ده. یوتانګ په کراچي کې هم خپل فعالیت شروع کړی دی. او که دلته راسو بیا د ایران ته، ایران دلته چې راسو دا په ایران کې هم دغه چینایي کمپنیانو خپل فعالیت شروع کړی دی چې زه اوس تاته دا هغه خبر ده چې مثلا ایرانیان شکایت کړی دی چې چینایانو مخکې ارزانه راکوله او اوس چې دی هغه برته ګران کړي دي. دا په ایران کې تولیدیږي. دا هم چینایي کمپنۍ ده، خو دا لوګو یې د څه شی ورکړی ده؟ د ایران هغه د دوی یو موټر جوړونې یو کمپنۍ ده، د هغو لوګو یې ورکړې ده. خو په اصل کې حقیقي کمپنۍ چې ده هغه هم یوتانګ کمپنۍ ده. یعنې په ایران کې هم جوړیږي، په پاکستان کې هم جوړیږي، په ترکمنستان کې هم جوړیږي، په ازبکستان کې هم جوړیږي، قزاقستان کې هم جوړیږي، قرغیزستان کې هم جوړیږي، یوازې په تجهیزات کې نه جوړیږي، په افغانستان کې هم جوړیږي. یعنې په ټولو آسیایي هېوادو کې دوی خپل نمایندګیان لري چې دلته به زه تاسو ته وښیم چې په عربستان کې هم دغه کمپنۍ، عربستان په مصر کې، او دلته که اوس لاندې راسو په لاندې ټولې لیکلي دي چې دوی په مثلا په عربستان کې، په قطر کې، په سنګاپور کې، په ازبکستان کې، همدا ډول په ډېرو 123 هېوادو کې دوی تولیدات لري. اوس ځو پر اصل استراتیژي خبرې کوو چې د دوی پلان څه ډول څه دی او ولې افغانستان کې دوی دا کار شروع کړی دی. تر هر څه وړاندې تاسو د افغانستان مارکیټ وپېژنئ. افغانستان مارکیټ کې اوس ټاټا کمپنۍ ده، ټاټا کمپنۍ تولیدات چلیږي او بل د بنز کمپنۍ تولیدات چلیږي. دا دوه کمپنیانې دي چې اوس د افغانستان مارکیټ خپل کړی دی او په افغانستان کې دغه بسونه ډېر چلیږي. چینایان غواړي چې د افغانستان مارکیټ مکملا انحصار کړي او خپل تر لاس لاندې کړي. دغه ډول باندې ډېر نور هېوادو ته هم لاړه، لکه ازبکستان، قرغیزستان، ټولو هېوادو ته چې تللي دي دوی څه کړي دي؟ دوی ځي هلته د هغه هېوادو مالکان ته وایي، یعنې د هغه هېوادو ولسمشر او کابینې ته وایي چې وروره موږ د بس کارخانه تاسو جوړوو، د بس کارخانه جوړوو او باندې لیکو یې چې میډن تاسو هېواد، یعنې میډن ستاسو هېواد. دغه کسان په 2010 کې، په 2018 کې، په 2019 کې، په دغه 3 کلونو کې څو ځله
افغانستان ته راغله، هغه وخت کې ولسمشر غني د اقتصادي شورا مشر و. دوی دغه پلان ورته وړاندې کړ چې موږ په افغانستان کې د بسونو کارخانه جوړوو. په افغانستان کې دوه شرطونه یې ډېر وه، مګر دوه شرطه وه چې دوی نسبت چې پوره کړي. لومړنی شرط دا و چې تاسو به اکسپورت اخلئ، اکسپورت به کوئ، یعنې صادرات به د دې کارخانې څخه کوئ. دویم خبره دا ده چې تاسو باید 80 سلنه کارګر افغانان بنیسئ، یوازې 20 سلنه چې دی هغه ته چینایان بنیسئ. دا کار هم چینایانو نه کولو، ځکه چې چینایانو ویله ول موږ په 10 کالو کې موږ افغانان روزو او بیا 80 سلنه، ځکه چې موږ اوس دپاره دومره ظرفیت نه لرو چې موږ 80 سلنه پکښې کې داسې، یعنې فقط خپل کارګر راوړي او پکښې کې افغانان به چې افغانۍ بیچاره به کارګر ګاردي صفاکار به دا کار وکړي به مقرره، نور په خپله تخنیک او په سیستم باندې به افغانۍ هیڅ وخت نه پرېږدي. او دا د هغه وخت کې د اقتصادي شورا شرطونه وه چې چینایان که بسونه جوړوي په دې شرطو به جوړوي چې اکسپورت یعنې صادرات به ورته ورکوي. صادرات به دوی څه رقم کولی چې ازبکستان کې تولید و، په پاکستان کې تولید و، په ایران کې تولید و، مثلا په ترکمنستان کې تولید دی، په همدا ډول په چین خو خپله نه غواړي، تجهیزات ته خپله دوی مستقیم وروړي. نو د صادرات دپاره کوم ځای نه و چې دوی صادر یې وکړي. نو په همدې خبرې باندې دوی که 3 کاله رد به رد راغله چې دوی وسې کړی دغه 2 شرطه ترې لرې کړي. یو اول شرط د اکسپورت خبره وه او دویم شرط چې 80% افغان کارګر وه. دغه 2 شرطو په حساب باندې چینایان 3 کاله منتظر وه او دوی ته اجازه ورنه کړه. اوس دغه د اوسني حاکم په راتګ سره دغه 2 شرطونه ځینې تللي دي، ځکه چې دوی صادرات نه کوي او یوازې د افغانستان مارکیټ لپاره د بسته‌بندي کوي. ښه، اوس چې خبره راغله د تولید تولید څه ته وایي؟ تولید هغه دی چې حد اقل په 100% کې یعنې 80 سلنه جنس چې دی ستا په هېواد کې تولید سي، هغه 40 سلنه یې که د بل ملک راځي بیا هغه ستا په نامه باندې یادېږي، یعنې جوړښت به ستا اوسي، میډن به ستا اوسي. او که یو ملک څخه 100% جنس راوړل کېږي او یوازې دلته بسته‌بندي کېږي، د بسته‌بندي په خاطر بیا دې ته اسامبلې سیستم وایي، یعنې فقط بسته‌بندي کېږي په هغه کې. چینایان همدا اوس د ټولو هېوادو څخه په همدغه ستراتیژي باندې د دوی مارکیټونه خپلوي. ځي هغه هېواد ته وایي چې وروره زه تاسو تولید درکوم، د موټر تولید درکوم، د بسونو تولید درکوم، میډن باندې لیکم چې میډن افغانستان، میډن ازبکستان، میډن ترکمنستان، میډن ایران، دا به در باندې لیکم. حتی که وغواړئ زه بیخي لوګو درته هاړوم، هر رقم شي ته وغواړئ، فقط ماته اجازه راکړئ چې زه بسونه جوړ کړم. بسونه څه رقم جوړیږي؟ دا شیشه چې ده دوی مثلا په یو موټر کې دوی د 10 بسونو پرزې راوړي، دغه الف څخه نیولې تر یا پورې دغه نټونه مټونه ټوله د داسې څخه راوړي، د چین څخه راوړي. په افغانستان کې د ستنې سر تولید دوی نه لري، ټوله د چین څخه راوړي او د چین څخه چې راوړه دلته یې بسته‌بندي کوي. بسته‌بندي چې وکړه او باندې نوشته کوي میډن افغانستان. چې کله میډن افغانستان سو بیا خو دلته دولتي ادارې مجبور دي چې د میډن افغانستان څخه استفاده وکړي، او دا خو دوی نشي کولی چې د میډن هندوستان څخه استفاده وکړي، میډن جرمني څخه استفاده وکړي، ځکه چې بنز او ټاټا خو د هغه هېواد دی او دا چې دی دا د افغانستان خپل تولید دی او خپله ټوله حلیف تر یا چې دي هغه د چین جنس دی او دلته یې راوړی بسته‌بندي کړی. حتی په بسته‌بندي کې هم افغانان نه نیسي، ځکه چې همدغه شرط په 2018 2019 کې دغه 3 کلونو کې چینایانو زور والی چې دغه 2 شرطونه لرې کړي چې یو صادر او یو 80% کارګر. دوی نه ویل چې موږ یې صادروو او نه یې ویل چې موږ تاسو ته داسې کوو، د 80% کارګر د افغانانو سو فقط ولو اجازه راکړئ چې راسو دلته موږ استفاده وکړو. ښه، اوس بله خبره دا ده چې دا ځای کوم ځای دی چې دوی تولیدات پکښې کړي دي. که تاسو راسئ دلته هغه ځای وګورئ چې دا ځای که تاسو وګورئ دلته دغه ځای چې دی دا د پخوا د جنګلک کمپنۍ وه، دلته د جنګلک کمپنۍ وه، یا به د جنګلک ځای اوسي او یا په تیر حکومت کې د رنجرانو د جوړولو لپاره د دفاع وزارت او د کورنۍ چارو وزارت د
موټرانو د جوړولو لپاره هلته وزدن یو 14 سالونه جوړ کړي وو چې هغه په بېلابېل سیمو کې په ولایتو کې وو. د همدې سالونو کې کرینونه شته، ټولو پرزجات هر څه شته. چینایانو څه ویلي دي؟ چینایانو ویلي چې وروره زه په دغه ستاسو د سالون د میاشتې درکومه مثلا $10,000 $10,000 په کرایه د سالون ماته راکړه، زه به خپل پرزې راوړم او دلته به بسته بندي کوم. یعنې ماته مجبوریت نه اوسي چې زه به کرین راوړم، زه به دا راوړم، زه به هغه راوړم. اوس چینایي ماما د چی سره راغلی دلته افغانستان ته، د تولید کارخانه جوړه کړې ده. چینایي ماما خپل د نکتاهي سره راغلی دی او یو هم هغه دستکول دی چې ورسره ګرځي او موبایل دی. دی چې سبا ورځ کې د افغانستان مارکیټ کې د نور د بسونو د تولید ظرفیت نه وي، دی برته خپل بکسک اخلي، برته ځي داسې د چین ته ځي او هلته وایي چې نور افغانستان ته پرځې مه استوه، خبره خلاص. ځکه چې هغه مارکیټ خو ټولو زموږ خپل څو، نور هلته بسونه د بسو دپاره ظرفیت نشته. ایران زموږ خپل دی، پاکستان زموږ خپل دی، هغه دا ټول زموږ خپل دی. چې کله مارکیټونه ونیول سوه، دا سړی درڅخه ځي، دا سړی چې درڅخه ولاړی بیا به څه کېږي؟ بیا به هغه مجبور یې چې د ده انحصار ومني. همدا اوس مخکې مې تاسو یو تصویر وښوله چې ایرانیانو دا خبره کړې ده چې اوس چینایان موږ ته ګرانتره راکوي تر کوم؟ تر بنزه، یعنی تر جرمني تولید هم په ایران کې اوس چینایي تولید ګرانتره شوی دی، ځکه چې دوی مارکیټ یې خپل کړی، انحصار کړی دی. اوس نه ټاټا هلته شته، نه بنز شته، یوازې چینایان شته. د چینایانو سره بیا دا ظلمون هم تړلي دي چې چینایي به چې راځي همدا کار به درته کوي. نو اوس که خبره لنډه کومه چې دا به د افغانستان په خیر اوسي که د افغانستان په بربادي به اوسي. ګوره د افغانستان په خیر به هغه وخت وای چې د موټرانې صادر کړی وای بل هېواد ته. اوس خو د صادراتو ځای نشته، ځکه چې دی په ازبکستان کې دی تولید لري، په ترکمنستان کې دی تولید دغه بسته‌بندي کارخانې جوړه کړې ده. مثلا په ایران کې د بسته‌بندي کارخانې جوړ کړې، په پاکستان کې د بسته‌بندي کارخانې جوړه کړې ده، په عربستان کې، په قطر کې، په مصر کې، په هر هېواد کې د بسته‌بندي کارخانې جوړه کړې ده. د دې ځای په کارتنانو کې پرځې وړي، هلته یې تړي، بس جوړ دی او بس د هماغه هېواد مارکیټ ته ورصادروي. مارکیټونه هم خپل کړي دي او په دې ډول باندې موږ د صادراتو ځای نه لرو چې دا بسونه به صادر سي. دا یوازې افغانستان د مارکیټ ته ګروګان نیولو لپاره دا کار یې کړی چې د افغانستان مارکیټ وي. بل 80% کارګرو خبره، د 80% کارګر که اوس دلته 80% زموږ کارګر پر کار وای، بیا هم زموږ یو امیدواري وه چې زه بلای پسې کارګر خو مسته. اوس زموږ کارګر هم په کار نه دي، ځکه چې موږ متخصص کتله نه لرو دې لپاره. او دوی همدغه خبره کړې وه چې د دوی شرط دا و چې موږ په 10 کالو کې افغانان روزو، 10 کاله بعد دا 2 کاله کې د افغانستان په اندازه باندې چې څه ضرورتونه اوسي هغه ټوله بسونه تولیدوي او وروسته هم پر حکومت باندې فشار اچي چې ته باید خپل ادارات ته ووایي چې د میډ ان افغانستان څخه استفاده وکړي، او هغه د ټکسي په رقم باندې چې رنګونې پر ټولو ټکسیوالانو باندې جبري کړه، او څو ورځې بعد به وایي چې وروره منه هغه کوم مرسډیز بنز چې تاسو په $1,00,000 نیولې هغه برته یوسه هلته یې وسوځوئ، هانکونه کې خرڅ کړئ، تاسو باید دا بسونه واخلئ. ځکه چې چینایان دي راځي واکمنانو ته پیسې ورکوي او واکمنان هم په دې نامه باندې چې نوشته د میډ ان افغانستان، او دا به خدای دې داسې ورځ نه راوړي، خدای دې داسې ورځ نه راوړي چې بیا لکه د ټکسیو په رقم باندې چې ونیسه دا ژر رنګه، او اوس به هم وایي چې ژر دا د میډ ان افغانستان دی، د خپل جرمني او خپل هندي موټر به ته غورځئ او ته به دا موټر اخلې. دا کار یې که وکړو دا ولې د افغانستان لا مورماته کړې ده، ځکه چې دا ډول جبري کارونه دا کار په ایران کې هم چینایانو کړی دی، دا کار مثلا په قرغیزستان کې هم دا کار یې کړی دی. دا چینایانو په لومړي ځل نه دی، چینایان دا کار 100% په افغانستان کې هم کوي، او واکمنان هڅوي چې تاسو د نورو هېوادو د تولیدات څخه خلک منې کوي او د دې تولید څخه استفاده وکړي، ځکه چې دا د افغانستان ساخت دی. په حال کې چې د افغانستان ساخت نه دی، د افغانستان کې فقط په کارتونو کې راځي، بسته‌بندي کېږي، حتی زموږ کارګر لا پکې کې نشته، ټول چینایي کارګران دي. نو په داسې یو حالت کې دا فقط د افغانستان مارکیټ انحصاروي، او مارکیټ یو مارکیټ انحصار دی، بل د مارکیټ د سیټ نیول دی. ګوره په مارکیټونو کې که تاسو مارکیټ وپېژنئ، دلته د مارکیټ لکه هین ولکه د سینما غوندې دی، دلته چوکیانې دي، داسې یو چوکیانې دي
دا یو چوکۍ چې د بسونو د تولید ده، مثلا یو کارخانه راله دا سیټ یې ونیوی، نو بله کمپنۍ به یې دومره زړه نه کړي چې راځي دا یو کمپنۍ دلته شته، بله کمپنۍ دې هم راځي بسونه دي په افغانستان کې، ځکه چې افغانستان مارکیټ کوچنی دی. دلته یې دې هم سیټ ونیوی، د مارکیټ کې دا سیټ یې هم ونیوی او د تولید هم د خپل دی او دلته یې راوړي بسته‌بندي او افغانستان میډ ان افغانستان ورباندې ویي او دا ورکړي د افغانستان د مارکیټ دپاره. نو خدای دې خیر پېښي ده چې په آینده کې څه کېږي هغه نو الله تعالی په خبر دی. نو حقیقت دا دی، نور نو تاسو فیصله وکړئ. زه په دې موضوع کې نن هیڅ نه وایم چې دا د افغانستان په خیر دی که د افغانستان په بد. ما فقط تشریحات درته درکړه چې دا څه رقم دی او د دې کیسه څه رقم ده. نور نو تاسو پوهېږئ او خپل تحلیل وکړئ چې دا د افغانستان په خیر دی او که دا د افغانستان په تباهي باندې دی. په ایران کې تباهي شوی دی، نو په افغانستان کې زه هیڅ نه وایم، تاسو ووایاست. تر بیا هم په حاله سپارم، ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.